د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. مسکو وايي کابل کې د روسیې سفارت دوه کارکوونکي وژل شول. د روسیې بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل چې د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې د دغه هیواد د ډیپلوماټیک ماموریت دوه کارکوونکي وژل شوي دي. د طالبانو چارواکو هم په دغه حمله کې د 4 افغانانو وژنه تایید کړې ده. بلور ته لیون وایي افغانستان کې باید د ترهګرو ځپلو هڅې پیاوړې شي. د امریکا د مرکزي استخباراتو اژانس CIA پخوانی رئیس او دغه هیواد د دفاع مخکنی وزیر لیون له برټنوي ګارډین ورځپاڼې سره مرکه کې ویلي حقاني شبکه چې د طالبانو د واکمنۍ مهمه برخه سمبالوي لا هم القاعدې ته خوندي پټنځایونه برابروي او اړیکې ورسره پالي. هغه ټینګار کړی چې افغانستان کې باید د ترهګرو ځپلو هڅې غښتلې شي ځکه د نوموړي په وینا د القاعدې او داعش په څیر اروپا کې ډله لا هم امریکا ته سرخوږی جوړولی شي. خو بل خوا قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیا چې له امریکا سره د صلح مذاکراتو اوږده پړاوونه پر مخ وړي له دغه هیواد غواړي چې د افغانستان په فضا کې الوتنې ودروي. له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو یو کال وروسته لا په افغانستان کې وسلواله ډلې له ترهګرۍ سره تړلې ګواښونه او په دې تړاو د امریکا د حکومت پر تګلارو نیوکې د دغه هیواد د سیاستوالو چارواکو او شنونکو د بحثونو مهم ټکی دی. قدرمنو دوستانو له ملتیا مننه ښه اوسئ.